السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ریحان کمپیوټر اکاډمۍ ته ښه راغلاست درته وایم. نننۍ ویډیو کې به د وینډوز 10 څخه پیل کوو چې وینډوز 10 یا هم خپله وینډوز څه ته وایي، د وینډوز تاریخچه، د وینډوز ځانګړتیاوې او د وینډوز ټول مکمل معلومات به ستاسو سره شریکوو. که چیرې تاسو دا لومړی ځل وي چې زموږ ویډیوې ګورئ او زموږ چینل ته راځئ، نو چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر اوسئ. خو که څوک غواړي د کمپیوټر بیسیک معلومات لکه د کمپیوټر تعریف، د کمپیوټر تاریخچه، د کمپیوټر ډولونه، د استعمال ځایونه، د کمپیوټر ګټې او داسې نورې مهمې ویډیوګانې وګوري، زموږ په یوټیوب چینل کې کتلی شئ. وینډوز د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا په 1915 میلادي کال کې رامنځته شو. مایکروسافټ کمپنۍ د بیل ګیټس په نامه چې کوم د نړۍ یو میلیاردر شخص دی، د هغه د خوا جوړه شوې ده، چې یا د کمپنۍ نور پروډکټ او تولید هم نه لري. موږ تاسې ښه بېلګه د آفیس مکمل پروګرام دی. هغه وینډوز چې په 1915 میلادي کال کې رامنځته شو، هغه د وینډوز 1 په نامه و. همدارنګه وینډوز نوي ورژنونه راغلي دي چې فی الحال موږ تاسو وایو دې ته وینډوز 10 وایي، یعنې دا د وینډوز د پروډکټ او تولیدات څخه لسم ورژن دی چې موږ تاسې کاروو. خو پوښتنه دا ده چې موږ تاسې وینډوز ولې کاروو؟ آیا په کمپیوټر کې وینډوز مهم دی؟ بلې هو. وینډوز یو اپریټینګ سیسټم دی. د نامه څخه معلومیږي یو عملیاتي سیسټم دی چې د وینډوز په واسطه موږ تاسې کولی شو په کمپیوټر کې کار وکړو، عملیې اجرا کړو، همدارنګه کالکولیټینګ یا محاسبه وکړو. یعنې لنډه دا چې که چیرې وینډوز نه وي، موږ تاسو د کمپیوټر څخه کار نه شو اخیستلی. د وینډوز د کمپیوټر لپاره د ټولو مهم اپریټینګ سیسټم دی. کله چې کمپیوټر چالانه کړئ، راځئ تاسو راسته کلیک وهئ. په راسته کلیک کې تاسو ته یو منو خلاصېږي چې لومړی منو د پاور ده، وروسته د ویو ده، وروسته سورټ بای، همداسې ریفریش. پاور منو موږ تاسو پرېږدو ځکه چې د دې مکمل بحث په کنټرول پینل کې روان دی. نو راځو لومړی د ویو څخه شروع کوو. ویو خپل لیدلو ته وایي. دلته تاسو ته بله منو راخلاصېږي د ویو سره د کلیک کولو، چې یو ته لارج آیکنز وایي، بل ته میډیم آیکنز او بل ته سمال آیکنز. آیکنز څه ته وایي؟ آیکنز دغه نښې او علامې یا سمبولو ته وایي. مثلا دغه کوم پروګرامونه چې تاسو په ډیسکټاپ باندې وینئ، دې ته موږ آیکنز ویلی شو. اوس وایي تاسو ته آیکنز څه رقم معلوم شي. که چیرې غواړئ چې آیکنز غټ شي، نو لارج باندې کلیک کوئ چې آیکنونه یا دغه پروګرامونه یا دغه نښې ټولې غټې شولې. زه هم چې یا لارج غټ شي، میډیم میانه، او که وایئ چې یا کوچنی غواړم، بیا سمال آیکن باندې کلیک وکړئ. دغه څه وروسته آټو ارینج آیکنز. دې څخه مطلب څه شی دی؟ که چیرې مثلا زما فکر نه وي، زه خپل د کمپیوټر پروګرامونه مثلا زما څخه خراب شوي، مثلا بې ځایه شوي، بې رنګه شوي وي، او یا هم یو بل کوچني کار باندې درلودلی وي. اوس غواړم چې ما په کمپیوټر کې آیکنونه ډېر دي، غواړم چې په یوه کلیک سره دا ټول آیکنونه منظم شي. زما څخه ډېر کار ونه غواړي، زما وخت ضایع نه کړي. نو راځو آټو ارینج آیکنز باندې کلیک وکړو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، ټول شیان به په مکمل ډول خپل ځای ته ولاړ شي. همدارنګه الاینز آیکنز ټو ګریډ دی. کله چې په دې باندې کلیک وهې، اوس چې ته غواړې
آیکنونه د دې ځای څخه بل ځای انتقال کې نه شي کولی. یا مثلا ستا کمپیوټر د بل ماشوم په لاس ورغلی دی چې هر څومره وغواړي ستا ډیټا او ستا آیکنونه بې نظمه کړي، یا هم د خپل ځای څخه بل ځای انتقال کې نه شي کولی. او په ویو کې وروستی مینو شو ډیسکټاپ آیکنز دی. دا اوس فی الحال ما چک مارک کړی دی، یعنی زما سره آیکنونه معلومیږي. که زه دا ان چک مارک کړم نو بیا ما سره ټول آیکنونه د کمپیوټر پر صفحې چې کوم آیکنونه دي ټول ورک شي. نننی درس مو همدومره و، راسره اوسئ.